د دې سواد صاحب رحمت الله علیه سلسلې ډېرې دي. یوه سلسله د دی په افغانستان کې د مزیني باچا صاحبانو په طرف باندې تللې ده. عبدالقیوم باچا صاحب د خپل والد صاحب مرید او هغه د خپل والد صاحب مرید او د ده دا نیکه چې و د سواد صاحب رحمت الله علیه خادم خاص و، ډېر کلونه یې خدمت ورسره کړی و. بله سلسله د اډي صاحب رحمت الله علیه وه، د سرکاڼو میاں صاحب وه، د دامان افغاني صاحب وه، د مشر دامان باباجي صاحب، عبدالرشید باباجي صاحب وه، د مولانا عبدالرزاق صاحب. دا سلسله هم سواد صاحب ته رسېدلې ده. بله سلسله د مانکي شریف د مشایخو وه، په سلسله باندې بیا جي ګل صاحب ته راغله، بیا شیخ ګل صاحب ته راغله، هغه هم بیرته سواد صاحب ته جمع کېږي. خلفاو بس په دغه سلسلو باندې دا خورېږي. د مزیني باچا صاحب عبدالقیوم باچا صاحب ما ته په خپله حکایت وکړه، څو کاله وړاندې وفات شوی چې هغه د خپل نیکۍ لیدلی هم او نیکۍ د سواد صاحب مرید و ډایرکټ. دا ډېره لنډه سلسله وه.